نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د ازموینې د ګروپ محترمو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسو خویندې به ښه اوسئ. محترمو خویندو زموږ نننی درس چې دی د ښځې محارم څوک دي؟ محرم یعنې هغه کس چې د ښځې د یوې ښځې لپاره هغه کس چې ستر ترې نشي کولی او هم ورسره نکاح کول جواز نه لري. نو الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې دلته یې موږ ته هغه محرمات ذکر کړي دي د یوې ښځینه لپاره. وایي ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا. وی تاسو هغه چا سره نکاح مه کوئ چې ستاسو پلارانو ورسره نکاح کړي، مطلب ستاسو میندې، هغه که سکه مورګانې که ناسکه، مګر نکاح ورسره روا نه ده. الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا. مګر هغه څه چې مخکې تیر شوي یعنې د دې حکم د نازلېدلو نه مخکې چې چا دا کار کړی دی هغوی ته الله تعالی بښنه کوي. او دا کار چې دی وایي دا یو بې حیا کار دی، همدارنګه دا بده لاره ده او د الله تعالی د غصې سبب ګرځي. او فرمایي وی حرمت علیکم امهاتکم، په تاسو باندې وایي ستاسو میندې حرامې شوي، و بناتکم ستاسو لورګانې، و اخواتکم او ستاسو خویندې، و عماتکم ستاسو عمګانې، و خالاتکم ستاسو خالګانې، و بنات الاخ او د ورور لورګانې یا ورېرې، و بنات الاخت او د خور لورګانې یا خورزې، و امهاتکم اللاتي ارضعنکم او ستاسې هغه میندې چې تاسو ته یې شیدې درکړي، مطلب رضعي مورګانې، و اخواتکم من الرضاعة رضعي خویندې، و امهات نسائکم او د ښځو مورګانې مطلب خواښې، و ربائبکم اللاتي في حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن او ستاسو وی د غېږې پرکټي، هغه پرکټي چې د هغې میندو سره تاسې نزدېکت کړئ. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، که چېرته وی تاسو د دې مورګانو سره نزدېکت نه کړی نو بیا په تاسو باندې ګناه نشته چې د دې لورګانو سره نکاح وکړئ. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او ستاسو د زامنو ښځې هغه چې ستاسو د پشت نه وي. وان تجمعوا بین الاختین، دا کار چې تاسو د یو سړي په نکاح کې دوه خویندې ورکوئ نو دا کار هم حرام دی. الا ما قد سلف، مګر هغه چې مخکې شوي الله تعالی وایي هغې ته بښنه کوو. ان الله کان غفورا رحیما، بېشکه الله تعالی چې دی هغه بښونکی او مهربانه دی. والمحصنات من النساء او همدارنګه هغه واده شوې ښځې. الا ما ملکت ایمانکم، مګر هغه چې تاسو د هغوی مالکان یاستئ یعنې وینځئ نو دا تاسو ته حلال دي. کتاب الله علیکم، وایي دا د الله تعالی احکامات دي چې په تاسو باندې فرض شوي او مقرر شوي دي. و احل لکم ما وراء ذلکم، له دې نه غیر چې دي وایي تاسو ته حلال دي. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، وایي دا چې په خپلو مالونو باندې تاسو داسې مېرمنې ولټوئ چې هغوی پاک دامنه وي او بدکارې نه وي. نو په دې آیات کې الله تعالی موږ ته هغه ښځې ذکر کړي دي چې هغه په ابدي ډول له دوی سره واده کول چې دی حرام دی. بیا دا خپله دا حرمت چې دی دا په دوه ډوله دی، یو چې دی ابدي دی او بل موقتي. ابدي چې په دې کې یعنې د ټول عمر لپاره دا حرمتي هېڅکله هم نه حلالېږي چې یو سړی د دې ښځې سره واده وکړي. موقتي چې هغه یو سبب پورې تړلی، کله چې هغه سبب له منځه لاړ شي نو دا حرمت هم له منځه ځي. چې د دې اسباب چې دي یا به نسب یا مصاهرت یا خسرګنۍ چې ورته وایي که نه، او یا چې دی رضاعت. بیا هغه ښځې چې د نسب په اساس حرامېږي هغه میندې، خویندې، همدارنګه لورګانې، ترورګانې، عمګانې، خالګانې،
ورېرې او خورزي دي. او هغه چې بیا د مصاهرت په اساس باندې حرامېږي هغه لکه خواښې شوه چې که چېرته بیا یې داسې وي چې مثلاً چې دا لور ولري نو چې څنګه عقد وتړل شو نو دا لور پرې هم حرامېږي. بل دا چې هغه سړي باندې چې دی یو سړی د یو بلې ښځې سره نکاح وکړي هغه لور ولري نو دا لور پرې ابدي حرامه ده. خو په دې شرط چې مثلاً د ښځې سره یې نزدېکت کړی وي. که چېرته نه وي کړی نو بیا چې دی دا لور پرې حرامه نه ده. فقط په عقد تړلو سره چې دی بیا نه حرامېږي. نو بیا یې کولی شي چې دا ښځه پرېږدي او د دې د لور سره نکاح وکړي. همدارنګه بل چې دی د زوی ښځه یا انګور چې څنګه عقد وتړل شو د نکاح نو دا حرامه ده. څلورم چې دی هغه د پلار ښځه مطلب ناسکه مور دا چې دی په زوی باندې حرامه ده. څنګه چې د نکاح عقد وتړل شي نو دا حرامېږي. بل رضاعت چې دی هغه د شیدې خوړلو په اساس رضاعت دی. حرمت چې دی هغه د رضاعت په اساس دی یا شیدو خوړلو په اساس چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وامهاتکم اللاتي ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وایي هغه میندې چې تاسو ته شیدې درکړي او ستاسې رضعي خویندې چې وي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وایي هغه څه چې په نسب کې حرامېږي نو همدغه چې دی په رضاعت کې هم حرامېږي. نو دا کوم کس چې د بلې ښځې شیدې خوړلې دي نو په دې باندې چې دی د دې مور همدارنګه دا خپله رضعي مور چې ده دا پرې حرامېږي. بیا خپله د همدې ماشوم مور چې ده د دې خواښې خورې او نور مثلاً دا چا چې شیدې ورکړي د دې د خاوند خور یي یا چې دی د دې لورګانې لمسیان یي یا رضعي خور یي نو دا ټول چې دی په دې باندې حرامېږي.